السلام علیکم دوستانو، په یو نوی ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو، په یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې آیا یوازې د بکارت پرده د ښځو د سالمیت نښه ده یا نه. ویډیو در سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب او د ګنګرو نشان هم ووهئ ترڅو زموږ نورې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کولو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ملګرو، وینه کوي او همدا د جنۍ د سالمیت لویه نښه ده. بالکل دا ټول څه شته، خو ټول وخت دا موضوع هم سمه نه ده. د عمر په زیاتوالي او درندو کارونو کولو سره هم د بکارت پرده سیري کیږي. نو ځوانانو، پیغلو، دا په یاد ولرئ چې که تاسو د واده په اوله شپه دغه نښې ونه لیدې، پام چې ژوند مو تریخ نه کړئ. دا چې میرمن مو سالمه ده یا ناسالمه ثابتولو ته یې وخت شته، او ښه ده چې نورې نښې نښانې یې هم پیدا کړئ. نو یوازې په دې دلیل چې د واده په اوله شپه وینه رانغله، له خپلو میرمنو سره خوږ ژوند مه تریخوئ. نور عوامل یې هم ولټوئ. د بکارت پرده ښایي د پورتنیو عواملو له وجې وینه ونه کړي او ستاسو میرمن به پاکه او سپېڅلې میرمن وي. نو پکار نه ده چې په بېځایه افواهاتو او کلیوالو خبرو د ژوند یوه ډیره خوشبخته میرمن په جنجال واړوئ. ډیر پام وساتئ. دوستانو، موږ غواړو تاسو ته همدغسې په زړه پورې معلومات راټول کړو او تاسو سره یې شریک کړو. نو د همدې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ګنګرو نشان ووهئ او موږ سره خپل نظر شریک کړئ.